نوه ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې په فعالیت پیل وکړ. تېره ورځ د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې په فعالیت پیل وکړ. د یادو انتنونو څخه یوه د نادعلي ولسوالۍ په مرکز او بل انتن د یادې ولسوالۍ په دوراهي کې د 2G او 3G خدماتو په لرلو سره په فعالیت پیل وکړ. د یادې ولسوالۍ ولسونو د سلام شبکې له ادارې څخه خوښي څرګنده کړه او دا یې د ولس لپاره مخابراتي برخه کې د خوښۍ زیری وبلی. په کندهار ولایت کې د ترافیکي پیښې له امله د 2 ښځو په ګډون 3 تنه مړه سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې دا پیښه نن سهار وختي د سپین بولدک کندهار پر لویه لاره رامنځته سوې ده. ننګرهار ولایت کې سږکال د ممپلیو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر وایي چې د دې ولایت په خوږیانو، چپیراګام، هسکمینی، حصارک، چپرهار، شیرزاد او شینوار ولسوالیو کې په 240 هکتاره ځمکه کې ممپلي کرل سوي چې د تیر کال په پرتله حاصلات زیات سوي. په جلال آباد ښار کې د ممپلیو پروسس کارخونې ممپلي له پروسس کېدو وروسته د هیواد ښارونو او ګاونډیو هیوادونو ته په وړ بیه عرضه کوي چې ښه بازار لري. د کابل ښار څلورمې حوزې اړوند تایمني سیمه کې یو تن سوداګر د اختطاف کوونکو له منګلو ژغورل سوی. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي چې د یاد سوداګر د آزادولو لپاره د امنیتي سرتیرو او انسان تښتونکو ترمنځ نښته هم سوي چې په پایله کې 4 تنه اختطاف کوونکي وژل سوي او سوداګر ژغورل سوی دی. د بلوچستان په مرکز کوټي ښار کې د ډاکټر سردار جان په نوم یو تن د 8م اولاد پلار سو. نوموړي ویلي یاد ماشوم یې زوی دی او د پرې د خوشحال نوم ایښی دی. د سردار جان په خبره میرمنې یې د نورو ماشومانو زیږولو ته لا هم لیواله ده. سردار جان وایي غواړي نور ماشومان هم ولري او د همدې لپاره د 4 ودونو په لټه کې دی. 50 کلن سردار جان خپله کورنۍ ډاکټر دی او په همدې سیمه کې کلینیک لري. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي مارکس پوتزل سره لیدلی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په دغه لیدنې کې پوتزل د نجونو د زده کړو او نورو محدودیتونو په هکله خپلې اندېښنې له سرپرست وزیر سره شریکې کړي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر وایي د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي او یوې معقولې او دایمي حل لار باندې کار روان دی په داسې یوې لارې چې له شرعي احکامو او زموږ د خلکو کلتور سره مطابقت ولري.